د ډېر غټ تعلیم حاصلولو نه پس چې دی نو چې کله دا کس ایوارډ اخلي نو دا چې دی نو په اوږه باندې سلنډر پروت دی او ټول خلک یې چې دی نو په سټیج باندې وځړولو. یار ویډیو لس لږه مکمل وګورئ دا واقعه په کوم ځای کې راغلې ده. د یو سټوډنټ چې دی نو کله فارغېدو نو هغه چې دی نو په اوږه باندې سلنډر پروت و. خو که تاسو دا واقعه واورئ تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ که نه او نور ملګرو سره به هم شیر کړئ. ملګرو دا واقعه راغلې وه په انډیا کې او ډېر په ټرینډینګ کې ده ملګرو. بله دا چې دې نوم همیش دی ملګرو او دا چې کله فارغېدو د دې په دې اوږه باندې سلنډر پروت و او دا چې دی نو ایوارډ اخیستو دپاره سټیج ته ورته و. نو په هغه ټیم کې چې دی نو ټول خلک په ژړا باندې په ملګرو دې خپله واقعه بیانوي که نه وایي ما دا سلنډر ولې چې دی نو دا په اوږه باندې ایښودی دی او ولې چې دی نو زه سټیج ته په دې سلنډر چې دی په اوږه ایښودی زه ورغلم ملګرو. نو هغه نه پس چې دی نو دې دا خبره کوله چې کله ما تعلیم حاصلولو نو زما چې کومه مور و پلار دي زما پلار چې و نو د هغه بزنس چې دی نو د دې سلنډرو بزنس و. دا سلنډر یې به یې خرڅولی او چې څومره روپۍ وي نو هغه یې ماله راکولې که نه او په هغه باندې ما تعلیم حاصل کړو. نو نن چې دی نو زه د خپل پلار چې دی نو په هغه باندې هم فخر کوم او د په ژړا باندې شو ځکه چې زما پلار په ما باندې دومره خرچه کړې ده او زه چې دی نو نن دې مقام ته راورسېدم ملګرو. او د هغه نه پس چې دی نو ټول خلک یې په سټیج باندې وځړولو او ملګرو دا یو پیغام یې وکړو که نه چې تاسو چېرته هم خپل مور پلار مه پرېږدئ. تاسو مور پلار په تاسو باندې خرچه کوي که نه هغه خرچه چېرته هم ضایع مه بوځئ ځکه که نه که تاسو باندې خرچه وکړي او تاسو سبق نه وایئ بیا چې لږ سبق ووایو د هغه نه پس پرېږدئ نو دې داسې مقصد دی چې تاسو د خپلې مور پلار چې کومه پیسې دي نو هغه ضایع کړئ. ملګرو بیا بله داسې وي که نه نن سبا که تاسو سوچ وکئ چې یو سټوډنټ سبق وایي یا چې دی نو هغه فارغېږي هغه ایوارډ واخلي او هغه چې دی نو واده وکړي نو هغه د خپل مور پلار نه چې دی نو جدا شي بیا هغه خپل مور پلار چې دی نو په سخت وخت کې پرېږدي ځکه چې په هغه وخت کې مور پلار چې دی نو دا بچی رالور کړی دی او خپل بچي له چې دی نو تعلیم ورکړی دی هر قسمه سخته تېره کړې ده خو چې کله دا بچی رالوی شي او کله تعلیم حاصل کړي یو په نوکرۍ باندې ولګي نو بیا چې دی نو هغه خپل مور پلار پرېږدي. ملګرو په دې ویډیو کې زموږ دا مقصد دی چې کله مور پلار په تاسو پیسې ولګوي که نه نو هغه چېرته هم ضایع کوئ مو. او بله خبره دا ده که نه چې کله تاسو چېرته سبق ووایئ تاسو چې دی نو فارغ شئ تاسو ایوارډ واخلئ په څه جاب باندې ولګئ نو تاسو کوشش کوئ چې خپل مور پلار په هغه ټیم کې وپرېږدئ. چېرته هم داسې مه کوئ چې تاسو خپلې مور پلار پرېږدئ او تاسو چې دی نو جدا شئ د هغه نه. نو ټولو ته م خواست دی که نه چې دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ. دا د یو طالب علم چې دی نو په انډیا کې دا واقعه راغلې وه ما چې تاسو سره شیر کړم ځکه چې موږ ته هم پته ولګي که نه د تعلیم چې تعلیم حاصلول یوازې نه دی تعلیم چې کله حاصل کړې د هغه نه پس چې دی نو چې څنګه زندګي موږ له بیا تېرول پکار دي. نو ټولو ملګرو سره دا ویډیو ضرور شیر کړئ.